علي وزیر وایي د پاکستان حکومت زما د نیولو لپاره پلمې لټوي. سلام ګرانو کتونکو، د ویډیو تر شریکېدو وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې د سویلي وزیرستان استازی علي وزیر وایي د پاکستان حکومت د نیولو لپاره هڅې پلمې غواړي او دسیسې ورته جوړوي. نوموړي له بي بي سي سره په خبرو کې وویل دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان ریاست د پر ضد ناسم تبلیغات کوي. یکشنبه د شمالي وزیرستان پولیسو د علي وزیر او یو شمېر نورو کسانو پر ضد په دې تور ریپورټ ثبت کړ چې د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه یې په شمالي وزیرستان کې ناقانونه جلسه کړې. په ریپورټ کې ویل شوي دي چې جلسه کې علي وزیر او ملګرو یې خلک د پاکستان پر ضد پالولي او د پاکستان پوځ پر ضد شعارونه کړي. د پولیسو په ریپورټ کې علي وزیر په بغاوت تورن شوی او ویل شوي چې نوموړی د هیواد امن او ثبات ته ګواښ پېښوي. پولیسو خپل ریپورټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه مشهور شعار ته هم اشاره کړې چې وایي د ترهګرۍ تر شا د دریشۍ یعنې د پاکستان د پوځ لاس دی. خو ښاغلی وزیر وایي په شمالي وزیرستان کې د نوموړي وروستۍ جلسه له قانونه سرغړونه نه وه، بلکې هلته د سیمې خلک یوې جرګې ته ورټول شوي وه. علي وزیر وایي زه داسې فکر کوم چې دوی ما نیول غواړي او دې کار لپاره یې په منظم ډول چلونه جوړوي. خو زه یو خبره باید روښانه کړم که پر ما څه وشول نو مسؤلیت به یې د ریاست پر غاړه وي. ښاغلی وزیر وایي دی د خپلو خلکو د حقونو لپاره مبارزه کوي او خلکو د همدې کار لپاره رایه ورکړې ده. د په وینا په پارلمان کې څوک د خبرو وار نه ورکوي، په رسنیو کې وخت نه ورکول کیږي او د خبري کنفرانس اجازه هم نه لري. هیله دې نه وي چې همدا تېره اونۍ د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر تورن جنرال آصف غفور پر پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړ چې له بهرنیو استخباراتو پیسې اخلي او د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. جنرال غفور تېره اونۍ خبریالانو ته ویلي وو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ وخت نور ختم دی او اجازه به ونه لري چې نور خلک د پاکستان او یا د پاکستان د پوځ پر ضد وپاروي. نو ملګرو ډېره زیاته مننه چې تر پایه راسره پاتې شوئ. که ویډیو مو خوښ شوي وي لایک یې کړئ او د لا ښایسته معلوماتو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.